سورة البقرة آية نمبر 50 تا آية نمبر 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوكلتي فرقنا أچولو منغا بكم ستاسو دپارا البحر سمندر فأنجيناكم پس نجات درکلو منغا تاسو تا وأغرقنا وغرق المنغا آل فرعون فرعونيان دا فرعون قوم وأنتم تنظرون او تاسو كتل. وإذ أوكلتي وعدنا وعده وکړه مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیله د سلويختو شپو ثم بیا اتخذتم جوړ کړو تاسو العجل سخه معبود اونی ولو تاسو سخیلره په عبادت سره من بعده رستو د تلو د هغنه د موسی علیه السلام د تلو نه پس وانتم ظالمون وای تاسو ظلم کوونکی په خپل ځانونو باندې ثم بیا عفونا عفو وکړه مونږه معافی وکړه مونږه عنکم تاسو ته من بعد ذالک رستو د دینه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر گزار شئ تاسو شکر ادا کړئ. و اذ او کله چې آتینا ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب والفرقان او فرقان لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت عمومي. و اذ او کله چې قال اویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کړی دی تاسو انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم په وجه د جوړولو ستاسو العجل سخیلره معبود فتوبوا پس تاسو توبه وباسئ الی بارئکم خپل رب ته فقتلوا انفسکم پس قتل کړئ تاسو ځانونه خپل ذالکم خیر لکم دا بهتره د ستاسو د پاره عند بارئکم پنز د رب ستاسو. فتاب علیکم پس هغه مهرباني وکړه په تاسو باندې ستاسو توبه قبول کړه انه هو بشک هم هغه التواب ډیر زیات توبه قبل انکه دی بار توبه قبل انکه دی الرحیم رحم کوونکه دی. په دې آیتونو کې هم الله رب ذوالجلال بنی اسرائیل ته خطاب فرمایي او الله تعالی په کم انعامات کړیو داغي ذکر ورته کوي داغي یاد دهانی ورته کوي. نو الله تعالی په امت مسلمه باندې هم ډیر انعامات کړی دي کو مونږ هم د انعاماتو ناقدری کوو نو بیا به زمون حالت هم د بنی اسرائیل په شانتي وي. و اذ او کله چې فرقنا جدا کړو مونږه یا او چولو مونږه بكم ستاسو د پاره البحر سمندر کله چې حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل د ځان سره ملګری کړه او لاړه د شپې او بیا فرعون خبر شو د هغه ځان سره لخر فوج روان کو او بنی اسرائیل چې کله او قتل چې زمون پسې روستو فرعون او دغه لخر را روان دی او مخې ته سمندر دی. نو موسی علیه السلام ته وی چې مون خوګیر شو اوس پس کو نو حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وغوښته او الله تعالی ورته وی چې خپل همسا د سمندر تر واچو سمندر چې کوم دی دوزې شو په منځ کې لار جوړ شو یو طرف ته وبو ودرې دی بل طرف ته وبا د وبو غرونه جوړ شو او بنی اسرائیل په غی باندې صحیح سلامت واوړېدا او فرعون او دغه لخر چې کله راغی او په غلار باندې اوړېدو الله تعالی په اوبر روان کړي او په سمندر کې ټول غرق کړل. نو دا کم سمندرو بهیر قلزم نوم هم یادېږي یا چې کوم دی د بهیر قلزم یو شاخو. فانجیناکم پس نجات درکړو مونږ تاسو ته خلاصې مو درکو تاسو ته واغرقنا وغرق کړل مونږ آل فرعون فرعونیان یعنی د فرعون لخر د فرعون پیروکار په خپل فرعون هم په هغه کې غرق او تباه شو. انتم تنظرون او تاسو ورته کتل بنی اسرائیل ورته کتل فرعونیان څنګه غرق شو. دا د الله تعالی قدرت ته چې څوک بچکی نو الله تعالی بچ کولای شي او چې څوک غرقي او تباکی په عذاب کې راګیری بیا به څوک بچ کوونکې نوي. و اذ وعدنا وکله چې وعده وکړه مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیله د سلويختو شپو یا کله چې وعده واغستله مونږه د موسی علیه السلام نه د سلويختو شپو. بنی اسرائیل چې کله واوړېدا نو یو میدان دی هغه چې کوم دی جزیره نمای سینا صحرای سینا ورته ویل کیږي هغه چې کوم دی په هغه وخت کې هیڅ هم پکې نه پکې آبادی و نه پکې سوره و نه پکې د خوراک سیزونه و په هغه ځای کې دوی تیر شو. الله تعالی حضرت موسی علیه السلام وغوښتو چې تا موسی علیه السلام ته شریعت ورکړی شي کتاب ورته ورکړی شي ځکه چې د دې نه مخکې هغوی غلامانو نو کله چې د غلامۍ نه خلاص شو ازادي ورته میلاو شو اوس ورته د شریعت ضرورت دی. د سلويختو شپو د پاره موسی علیه السلام الله تعالی وغوښتو 40 لیله د سلويختو شپو د پاره ثم بیا اتخذتم
جوړ کړو تاسو العجل سخه معبود من بعده رستو دتلو د هغه نه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې. نو کله چې موسی علی السلام لاړو او د قوم سره حضرت هارون علی السلام پاتې شو، نو په قوم کې سخلکو راولېږدل، هغوی یو سخه جوړ کو او د هغې طرف ته خلکو له دعوت ورکو. نو خلکو د هغې بعضې کسانو د هغې ته سجده ولګوله او د هغې نه معبود جوړ کو. حضرت هارون علیه السلام منع کړه. حضرت هارون علیه السلام خبره چا ونه منل. نو الله تعالی هغې طرف ته اشاره کړې ده چې تاسو د سخي نه معبود جوړ کو. کله چې موږ موسی علیه السلام وغوښته د 40 شپو دپاره، خو د دې نه پس هم چې تاسو توبه وویسته، الله تعالی تاسو ته معافي کړې ده. ثم بیا عفونا معافي وکړه مونږ عنکم تاسو ته من بعد ذلک وروستو د دې نه لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ، تاسو شکر گزار شئ، د الله تعالی صحیح بندگان جوړ شئ، د الله تعالی عبادت وکړئ. و اذ او کله چې آتینا ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب. نو الله تعالی چې موسی علیه السلام غوښته نو کتاب ورته ورکړو. کوم کتاب؟ تورات. والفرقان او فرقان ورته ورکو. نو فرقان څه څیز دی؟ الله تعالی موسی علیه السلام ته معجزې هم ورکړې وي. نو بعضې مفسرین وایي چې د فرقان نه مراد معجزې دي، او بعضې وایي چې فرقان څه ته وایي؟ د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی. نو هغه علم او فهم چې د هغې په ذریعې سره یو سړی د حق او د باطل په منځ کې فرق کولی شي، نو موسی علیه السلام ته دغه علم هم ورکړی شو. او یا چې کوم دی د تورات او فرقان یو څیز دی، دا تورات هم فرقان دی، دا د دې تفسیر دی چې تورات د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکی کتاب و. خو به هر حال که معجزې معنی مونږ ورکو ام صحیح ده چې الله تعالی ورته معجزې ورکړي لعلکم تهتدون، دې دپاره چې تاسو هدایت عمومي. و اذ او کله چې قال اویل موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام چې کله راغی نو سوی لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم انکم ظلمتم، بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې. ګوره چې څوک شرک کوي په خپل ځان ظلم کوي، څوک ګناه کوي په خپل ځان باندې ظلم کوي، څوک د الله تعالی نافرمانی کوي په خپل ځان باندې ظلم کوي. باتخاذکم په وجه د جوړولو ستاسو العجل سخي لره معبود، چې تاسو د سخي نه معبود جوړ کړو، تاسو په ځان باندې ډېر ظلم کړی دی. فتوبو پس توبه وباسئ الی بارئکم، خپل رب ته خپل خالق ته توبه وباسئ. فاقتلوا انفسکم، پس ووجنئ خپل ځانونه. د توبې صورت څه دی؟ چې تاسو خپل ځانونه ووجنئ. د خپل څوک خپل ځان چې وجني خودکشي ده. نو خپل ځان وجل څه دي؟ بني اسرائیلو 12 قبیلې وي. نو هر قبیلې ته دا حکم و چې په تاسو کې چا د سخي عبادت کړی دی تاسو یې په خپل لاس باندې قتل کوئ. دا ډیر د حکمت خبره ده. مطلب دا دی چې قبیله په خپل باندې راولګي خپل مجرمان قتل کی. کو یو قبیله رالګي او بل قبیله قتلای، نو دا غینه به یو خانه جنگي جوړ شي. نو الله رب ذوالجلال د کلام نه مونږ له سبق اغستل پکار دي. په دې کې زمونږ د پاره سبق دی. فاقتلوا انفسکم، پس تاسو ووجنئ خپل ځانونه. نو هغوی راولګېدل او هغه کسان یې قتل کړه. چې هغه کسان کله قتل کړه نو بیا د هغوی توبه الله تعالی قبول کړه. په دې کې 3 ډلې وي. یو هغه و چې هغوی د سخي عبادت کړی او بعضې خاموشه پاتې شوي او بعضې منع کړي وو. نو کوم چې خاموشه پاتې شو الله تعالی هغوی ته هم معافي وکړه. څوک چې قتل شو نو هغه ته الله تعالی معافي ورته وکړه. ذلکم خیر لکم، دا بهتره ده ستاسو دپاره عند بارئکم، په نزد د رب ستاسو، په نزد د خالق ستاسو. انه هو، بشک هم هغه التواب، ډېر زیات توبه قبلونکی دی، بار بار توبه قبلونکی دی، الرحیم، رحم کوونکی دی. الله رب ذوالجلال زمونږ د توبې په انتظار باندې دی. ګوره بني اسرائیلو څومره جرمونه کړي دي، خو چې معافي غوښتې ده الله تعالی ورته معافي کړې ده. نو موږ له هم پکار دي چې موږ د خپلو ګناهونو معافي د الله تعالی نه وغواړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.